حمدالله محب: د هغه مقاومت ملاتړ نه کوم چې پیسه او قومانده یې پردی وي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. په جمهوري نظام کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي په هیواد کې د هغه وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي چې پیسه، امر او قومانده یې پردی وي. خو که خپل امکانات ولرو بیا جلا مسله ده. ښاغلي محب د هیواد له یو خبریال ولی الله ملکزي سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني ده او امرالله صالح پرته نورو ټولو پخوانیو مطرح سیاسیونو د خپلو شخصي ګټو لپاره طالبانو سره کارونه غځولي او اړیکې یې ورسره ټینګولي. ډاکټر محب د جمهوري نظام له سقوط مخکې د سولې په اړه مسکو او نورو غونډو ته په اشارې ویلي. هماغو ورځو کې د کرزي صاحب کور د روسیې د سفارت یوې څانګې بڼه خپله کړې وه. خلک به یې هڅول چې پاسپورټونه وروړي، ویزه ورته واخلي او مسکو ته یې ولېږي. بیا هلته ولیدل شو چې طالبانو دوستم ته په روغبړ کې لاس هم ورنه کړ او هغه څه وشول چې زموږ دریځ صحیح ثابت کړ. موږ نه غوښتل چې د یو حکومت په توګه هغه غونډه کې له کمزوري دریځه برخه واخلو. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر د ورتګ په اړه ویلي چې نور هیڅ بل هیواد حاضر نه و ښاغلي غني ته پناه ورکړي. د محب په وینا ناروې او سویټزرلنډ چې بې پرې هیوادونه ګڼل کیږي هغه هم حاضر نشول چې ولسمشر ته ځای ورکړي، نو ځکه اماراتو ته لاړ او هغوی پناه ورکړه. محب دغه راز زیاته کړي چې له جمهوریت پر مهال یې د امنیت شورا په چوکاټ کې ټول تصامیم د ولسمشر غني په لارښوونه او مشوره نیول. دغه پخواني چارواکي ټینګار کړی دی چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډیرو سیاسیونو ولسمشر غني ته شا کړه او هغه یې هیر کړ، خو دی لا هم ښاغلي غني ترڅنګ ولاړ دی او نږدې روابط ورسره لري. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.